السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اتھینٹسٹی یعنی اعتماد څه ته وایي؟ زما خو بچی اتھنټیسټي یعنی اعتبار، اعتماد او باروسه دا درې وانه ټکي زموږ یو تصویر جوړي او دا تصویر زموږ د خبرو او د عمل نه جوړیږي. یعنی کله چې زموږ په خبرو او په عمل کې یو شان دیوالی وي نو موږ به اتھنټیک او قابل باروسه ګڼلی شو، او کله چې زموږ په خبرو او په عمل کې تضاد وي نو بیا موږ به اعتبار ګڼلی شو. او دا یو خبره بچی یاد ساته چې زموږ عمل او خبره دا دواړه زموږ د مقصد او د یقین نمائندگی کوي. یعنی زموږ خبره او عمل دا دواړه زموږ د ژوند مقصد ظاهري د چا چې د ژوند څنګه مقصد وي هغه شانتي به هغه خبره اتري او عمل کوي. نو کو د خلکو خو مقصد وي نو دوی به عمل هم ښه کوي او خبره به هم ښه کوي، او کو مقصد د ژوند نه وي یا خراب مقصد وي نو د خبرې او عمل دواړه به ګډوډ وي، نو دا خلک به بے اعتبار وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اتھینٹسٹی یعنی اعتماد څه ته وایي؟ زما خو بچی اتھنټیسټي یعنی اعتبار، اعتماد او باروسه دا درې وانه ټکي زموږ یو تصویر جوړي او دا تصویر زموږ د خبرو او د عمل نه جوړیږي. یعنی کله چې زموږ په خبرو او په عمل کې یو شان دیوالی وي نو موږ به اتھنټیک او قابل باروسه ګڼلی شو، او کله چې زموږ په خبرو او په عمل کې تضاد وي نو بیا موږ به اعتبار ګڼلی شو. او دا یو خبره بچی یاد ساته چې زموږ عمل او خبره دا دواړه زموږ د مقصد او د یقین نمائندگی کوي. یعنی زموږ خبره او عمل دا دواړه زموږ د ژوند مقصد ظاهري د چا چې د ژوند څنګه مقصد وي هغه شانتي به هغه خبره اتري او عمل کوي. نو کو د خلکو خو مقصد وي نو دوی به عمل هم ښه کوي او خبره به هم ښه کوي، او کو مقصد د ژوند نه وي یا خراب مقصد وي نو د خبرې او عمل دواړه به ګډوډ وي، نو دا خلک به بے اعتبار وي. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیش نه ستاسو د پاره خو بزان له پیغمبر نه راځي.